کلی رحمتونه تروشه لبرکت وی پوسی مومنانو مرتبه مولا اوچت. علماء لیکلی دي چې یو د روژې حقیقت دی، یو د روژې قبولیت دی. د روژې حقیقت دا دی چې په نیت د روژې د صبح صادق څخه نیولې د لمر تر لوېدو پورې ځان راګرځول د خوراک او چښاک او جمع اوسه، دې ته وایي د روژې حقیقت، دې ته وایي د روژې ماهیت. دوم شی دی د روژې قبولیت. یوازې په دغو درو شیانو وایي روژه نه قبلیږي. یو دی د روژې حقیقت، یو سړی به د پیشنمي سره تر ماښام پورې خوله بنده ساتلي، د روژې حقیقت به ورسره وي لیکن روژه به نه وي قبوله. د روژې قبولیت څه دی؟ د روژې قبولیت دا دی لکه څنګه چې د په دغه درو اعضاو سره، لکه څنګه چې د دې درو روا شیانو څخه پرهیز کړی دی، تر دې به یو قدم بل ور اوړو، د نارواو څخه به پرهیز کوو. د خولې ګناه، غیبت، فسق، فجور، چغلخوري، بهتان، ناروا درواغ، د غوږو ګناه چې سروز دی، غیبت وغیره، د سترګو ګناه، د دغو شیانو د دغو اعضاو ده گناهونو څخه هم پرهیز کېږي. دا یو قبولیت دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور، یو سړي روژه نیولې ده، د روژې په دوران کې درواغ خبرې نه پرېږدي، والعمل به، او د هغه رقم د روژې په دوران کې باطل کار او باطل و ناروا عمل نه پرېږدي، فلیس لله حاجة، الله عز وجل ته هیڅ ضرورت نشته د داسې کس د روژې فی ان یدع طعامه و شرابه. یو څوک چې روژه نیسي او درواغ نه پرېږدي، باطل اعمال نه پرېږدي، د داسې کس روژې ته د الله عز وجل ضرورت نشته. راسه زموږ تاسې پر کورو باندې فټ کړه، ما درته وویل چې دا تلویزیون ناسور بند کړي به، نو لهذا هلته روژه، هلته بیرته سریالونه، هلته بیرته ډرامې، هلته بیرته فلمونه، هلته بیرته نارواوي کتل. فلیس لله حاجة، الله عز وجل ته هېڅ ضرورت نشته د داسې کسانو چې هلته روژه نیسي او دلته درواغ او ناروا اعمال او باطل اعمال نه پرېږدي. بهرحال دا یو څو شیان دي عزیزانو چې د نوافلو ډېروالی دی، د قرآن کریم د تلاوت ډیروالی دی، صحیح تلفظ قرآن اوریدل دي، کثرت صدقات دی، کثرت استغفار دی، لږ خوراک دی، او د ناروا او بېهوده اعمالو څخه پرهیز دی. الهي د دې میاشتې چې کومې تقاضاوې غوښتنې دي ستا له طرفه یا الله موږ ته پر هغوی ټولو د عمل توفیق رانصیب. خدای ته ډېر علي د روژه دي د خولې عطرینه بوی، څومره ښه ښېګڼې بله نور له عبادت وي، پوسی مومنانو مرتبه مولا اوچت وی، شکل رحمتونه د روژې لبرکت وی، پوسی مومنانو مرتبه. تعلیم الاسلام رادیو.